خپل ځانونه څنګه خوشاله کړو، غمونه څنګه کم کړو او له زندګۍ نه څنګه خوند واخلو. ډیر مهم معلومات په همدې ویډیو کې. سلام او مینه قدرمنو او نازولو ملګرو، په دې هیله چې ټول به روغ جوړ یاستئ. دوستانو، په دې ویډیو کې تاسو سره د ځان د خوشاله ساتلو لپاره ځینې لارې چارې شریکوم چې ترڅو موږ خپل ځانونه خوشاله وساتو. دوستانو، د ټولو نه اول باید یوه خبره وکړم، که تاسو واده کړی وي نو خپلې ښځې سره په ډیره مینه ژوند تیر کړئ. په وړو وړو خبرو باندې لانجې مه کوئ، ځکه چې دا ستاسو ترمنځ ستونزې زیاتوي او ستاسو د کورني ژوند مینه له منځه وړي، چې په دې سره ستاسو اولادونه هم بد دماغه او غصناک رالویږي. نو کوشش وکړئ چې د خپلې ښځې سره په ډیره مینه ژوند تیر کړئ او یو بل ته مینه ورکړئ. اول، د امریکا د ییل پوهنتون د دماغي زده کړو او روانپوهنې پروفیسره لوري سانتوس وایي خوشحالي داسې څه نه ده چې پخپله کیږي، بلکې که موږ یې تمرین وکړو نو دا یې ښه لاره ده. دا وایي ساینس ثابته کړې ده چې د ځان خوشحالول یو ډول خوارۍ ته ضرورت لري او دا کار اسانه نه دی. وخت غواړي، نو غوره دا ده چې تمرین وکړئ او د دې لپاره لاس په کار شئ. دویم، ښه خوب انسان خوشحالوي. که تاسو کوشش وکړئ د یوې اونۍ یعنې یوې هفتې لپاره هره شپه 8 ساعته خوب وکړئ، دا به مو خوشحاله وساتي، ځکه دا نه یوازې ستاسې ستړیا له منځه وړي بلکې تاسو بیرته تازه او ځواکمن ساتي. ژور سوچ، 10 دقیقې یوازې او په سوچ کې تیرول ډیره ګټه لري. نه دا چې ټوله ورځ په سوچ او خفګان کې تیره شي. د فکر او سوچ لپاره باید یو ځانګړی وخت وټاکو. نو کله چې تاسې دا 10 دقیقې سوچ کوئ، سترګې پټې کړئ او ژوره ساه واخلئ، نو تاسې به ډیر آرام کړي. څلورم، تل مثبت فکر وکړئ. مثبت فکر تاسې له غم او خفګان څخه ژغوري او همدا فکر ستاسو په مثبته انرژۍ کې ډیر کار کوي چې تاسو خوشحاله وساتي. پنځم، له کورنۍ او ملګرو سره وخت تیر کړئ. تل د هغه خلکو سره وخت ډیر تیر کړئ کوم چې ډیر در باندې ګران دي. څېړنې ښیي چې هغه خلک چې له کورنۍ او ملګرو سره ډیر وخت تیروي د یوازې خلکو په پرتله ډیر خوشحاله وي او د خوښۍ هورمون یې هم ډیر وي. شپږم، کوشش وکړئ چې د خپل په موجوده کې ژوند وکړئ، نه دا چې د پخوا په هکله په سوچونو کې ډوب اوسئ او یا هم د راتلونکي په هکله فکر وکړئ، نو فقط یوازې د اوس په هکله سوچ وکړئ. اووم، مجازي نړۍ څخه ځان لرې کړئ. په مجازي نړۍ کې اوسېدل کیدای شي موږ ته د خوښۍ ناسم احساس راکړي. نو که غواړئ چې په ژوند کې په رښتیني ډول خوشحاله اوسئ، نو له ټولنیزو رسنیو ځان لرې وساتئ او خلکو سره مخامخ وخت تیر کړئ. اتم، د نورو په هکله فکر کول پرېږدئ. د دې په هکله چې د نورو خلکو په اړه فکر وکړئ، باید د خپل ځان او د روښانه راتلونکي په اړه فکر وکړئ، ځکه چې د نورو خلکو په هکله فکر کول ستاسو ذهن او فکر ګډوډوي. دوستانو، ډیره مننه چې ویډیو مو راسره تر اخره وکتله. که دا معلومات مو خوښ شوي وي نو مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره خامخا سبسکرایب کړئ چې تاسو ته همدغسې معلوماتي او ښایسته ویډیوګانې جوړې کړو او تاسو ترې ګټه واخلئ. ډیره مننه.